السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره تاسو لپاره حاضر شوی یم چې په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړو چې څنګه تاسو کولی شئ د خپل موبایل لپاره یو جیمیل آیډي جوړه کړئ. نو درنو دوستانو، ډېرو ملګرو زما څخه پوښتنه کړې وه چې څنګه موږ کولی شو خپل موبایل ته جیمیل آیډي جوړه کړو. نو زه تاسو ته ټوله طریقه په مکمل ډول سره ښیم او په دغه طریقه کې تاسو کولی شئ چې دا کوم جیمیل آیډي چې زه تاسو ته ښیم تاسو یې جوړ کړئ او د کومې ستونزې سره مخ نه شئ. نو درنو دوستانو، که چیرې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله ده چې چینل سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هره ویډیو پر وخت ورسېږي. نو درنو دوستانو، په ویډیو شروع کوو. د دې دپاره به تاسو راسئ د جیمیل د آیډي د جوړولو لپاره لومړی به د خپل موبایل سیټینګ ته راسئ. دا خپل موبایل سیټینګ به راخلاص کړئ. کله چې تاسو خپل موبایل سیټینګ راخلاص کړئ، نو دا دلته لاندې به راسئ او دلته پر دا ګوګل اپشن دا پر دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دا ګوګل تاسو وینئ، دا به پیدا کړئ، پر دې باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به دلته راسئ، پر دغه باندې پر دې باندې کلیک وکړئ، بیا دلته تاسو لاندې راسئ او دلته انادر اکاونټ پر دې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، که چیرې تاسو خپل موبایل ته کوډ ورکړی وي یا فینګر لاک مو ورکړی وي، نو یا فینګر لاک وکړئ یا خپل هغه کوډ چې تاسو ورکړی وي هغه ورکړئ. نو دا ما خپل فینګر لاک ورکړئ، هغه به موږ ته اوس راخلاص درنو دوستانو. نو قدرمنو دوستانو، کله چې تاسو ته داسې یو صفحه راخلاص، دلته به تاسو راسئ پر کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، دلته تاسو ته نشته چې فورمای سیل پر دې باندې کلیک وکړئ. نو هر کله په بخښنې سره زه نه غواړم چې د دې دپاره جوړ کړم، زه غواړم چې منې پر بزنس دپاره زه جوړم، نو زه پر دې باندې کلیک کوم. دلته به راسم، لومړی فرست نیم به تاسو ورکړئ، زه فرست نیم ورکړم پښتو، دلته به زه ورکړم ټیکنیکل. نو دا د ملګرو دلته پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو ته یو صفحه راخلاص شي. دا دی، دلته به راسئ پر مونټ باندې به کلیک وکړئ. دا به مونټ کې دلته به هر ډېر چې تاسو انتخابوئ، دلته به یو انتخاب کړئ، یعنې کال، او دلته به تاسو ولیکئ چې either not say. دلته به زه په کسټوم باندې کلیک وکړم او دلته به تاسو راسئ what's your general. تاسو دلته خو زه به راسم، دې باندې به کلیک وکړم، زه میل یم، دلته به میل نوم شته کړم او دلته راسئ پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، نو دلته به تاسو ته یو صفحه راخلاصه شي. تاسو یو صفحه دا دی دوستان، هغه تاسو هغه آیډي چې د هغه تاسو په دا ډول په ډېر اساني سره جوړه راغله، پښتو ټیکنیکل 900 که دغه یوه تاسو انتخابوئ، که دغه یوه انتخابوئ، نو زه ته دغه 900 دغه یوه ورته انتخابوم دوستانو. دا یوه چې د پښتو ټیکنیکل یا ټیکنیکل پښتو یا دغه ملګرو دا یوه به زه ورته انتخاب کړم. نو دا مې ورته انتخاب کړم، دلته به تاسو پر کریټ، که چیرې دا نه ورته انتخابوئ، دلته بیا په دغه لاندې کې دلته تاسو کولی شئ چې تاسو خپل هغې ورته انتخاب کړئ، یعنې خپل هغه آیډي، هغه کوم ایمیل چې هغه ورکړئ. پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته ستاسو آیډي بالا جوړه شي دوستانو. نو دا ډېره ښکلې طریقه ده. ځینې دوستان په نورو طریقو کې په پلی سټور کې یا هم په ګوګل کې ډېره خلاصوي، آیډي جوړوي، هغه بار نه جوړوي د ستونزې سره مخ. دلته یو پاسورډ تاسو ورکړئ، زه به پښتو ټیکنیکل ورکړم. نو درنو دوستانو، ما خپل پاسورډ ورکړئ، زه به اوس دلته پر دا نیکسټ باندې کلیک وکړم. نو دا دوستانو دا پاسورډ نه قبلوي، تاسو به نور ډول پاسورډ ورکړئ، زه بل یې ورکړم. نو ګرانو دوستانو، ګیا وخت دغه پاسورډ ستاسو لپاره نه قبلوي، نو تاسو به یو جلا پاسورډ ورکړئ، بیل بیل پاسورډونه ورکړئ چې هغه پاسورډ قبول کړي. تاسو پاسورډ ډېر پسې دقیق پاسورډ ورکړئ او خپل هغه پاسورډ بیا یاد لرئ. نو دا دی دوستانو، هغه جوړه شوه. زه بیا تاسو ته اوس دا دی دوستانو، که چیرې تاسو خپل موبایل شمېره ورکوئ خو ښه دي ښه، که موبایل شمېره نه ورکوئ دغسې هم بیا کار کوي. نو زه به خپل موبایل شمېره اوس فلحاله نه ورکوم، زه بیا دلته راسم سکیپ باندې کلیک کوم. دا دی دوستانو، بیا پر دا سکیپ باندې کلیک وکړم. نو کله چې تاسو پر سکیپ باندې کلیک وکړئ، ستاسو ګوګل اکاونټ یا هغه کوم جیمیل اکاونټ چې دی هغه به په ډېره اسانۍ سره دا دی جوړ شي دوستانو.
نو درنو دوستانو په دغه طریقه سره به تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ جوړ کړئ. که چیرې تاسو ټیکنیکل افغان چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او ویډیو د سره لایک کړئ.